ورکوم د بیان د پاره خپل استاد محترم جناب شیخ الحدیث والقرآن جناب مولانا محمد خان صاحب دامت برکاتهم العالیه اغوی تخواس کوم چې اغوی راشي او تاسو ته د موقع مناسبت سره بیان او فرمایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغه القرآن فقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هداه للإسلام وعلمه القرآن ثم شكى الفاقة كتب الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي. قرآن بخواب سورة ومعناك مثل قرآن بخواب سورة ومعناك مثل نادید ہے چ دیدہ نشنید ہے چ گوش. درود شریف و اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وصل وسلم علیہ. وصلی وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. مسلمانانو دا اللہ تعالی عظیم احسان دے پمنگا تاسو باندې
چې په دې جماعت کې تقریبا 100 کالو ته خو به نږدې چې دا اجتماع کیږي. الله دې ته تر قیامته پورې استمرار او دوام نصیب کړي. د قاری صاحب دی والد صاحب مرحوم دا زموږ د حج ملګرو په سن 87 کې چې هغه زموږ کوم خدمت کړی و څومره محبت. بیا قاری صاحب د ما سره تعارف وکړه په وړه دوره کې. ډېر زه خوشحاله شوم. د هغه وخت نه دا اجتماع را روانه ده. وخت تر وخته دا زیاتیږي. قاری صاحب په خپله نه مخ کېږي. زه یې د اډې نه ولاړ واپس کړی یم. اوس کله یو ته وایي جمع کمه ده، بل ته وایي جمع پلانې کښېنو، پلانې نه کښېني چې ځان تماشه وکړي. د دې غرمه راوستی مته پلانې کښېنې پلانې په خپله نه راځي. دې خان دې محله کې یو خان وفات شو. په دې جوماتونو کې به خونان دیره او دې باباګانو ته به یاد چې تک زیړ به و او تشه ډوډۍ به یې خوړه. طالبان به ترې نهر وو. هغه چڼي د طالبان پوه که چڼي ته چې وظیفه راړي نو پټه یې راړه دا خون نه. چڼي وظیفه راړه نو آواز کوي وظیفات. طالبانو ته یې په دې بړستنه کې وضعات. اخون سر راپورته کوي ډېر جاهلات په دې نه پوهېدات. بس ډوډۍ ترې نه وخوړه نو اخونان به دیره و او د اخون تعریف به موږ ته استادانو کو. رجل يسكن في المسجد ولا يخرج من المسجد إلا بالكوتك ويمشي في السكك ويكون للنساء يا خورك يا مورك. دا د اخون تعریف. نو خان چې مړ شو اخون سهار لاړ د خان زوی خزه ورته وی چې یاره خان خو مې بېګا خوب کې لیدلی و داسې اوچت په شین تخت باندې و او داسې و داسې و. څه یې وې درته استاد جي څه یې وې درته؟ وی راته وی چې زما زوی خسه به لړ شي تا ته به 11 منه غنم زما په روح باندې درکړي 11,000 روپۍ. نو خانان خو خود خانان استاس دا کلم د خانانو دی. نو خان ورته وی چې استاد جي دا خوب دې څه لید څه وخت لیدلی دی؟ وی دا خو بلکل نیمه شپه وه 12 بجې وي صادق وخت. یاره وی ما ته خو هغه وخت کې راغې دا اوازونه څه وخت کې نه کوي. په اخر د شپه کې چې څوک دی بخښنه غواړي څوک دی چې څه غواړي چې ورکړم. هغه وخت کې ما ښه راغې ما ته وی چې اخون به راځي اتا ته به داسې داسې وایي خو ګوره یو دانه یو پیسه ورنه کړي. اخون ورته غوسه شوې زه ستا د هغه دروغجن پلار داسې داسې چې په 12 بجې یو څه وایي په 3 بل څه وایي. قاري اوس ګنټه مخکې ما ته یو څه وایي چې راځه او اوس وایي چې رستو شه رستو شه. تروغي ما ته پنډ کتابونه پراته دي 40 پاڼې بخاري دا په تاریخ کې چان بني ویلې 40 پاڼې ما ویلې په 2 غنټې کې 40 پاڼې بخاري. د بدته ناست یم چې جمع به جوړېږي نه دي جوړېږي که نه. موږ د چا جمع څه کو ته خو جمع یې که نه زما کار خو تا سره دی. یاره خو نور را باندې څه مه وایې ګینې خراب به دي قاریان بیا خفه کېږي. دا الله تعالی دې د دوی دا خدمت جاري ساتي. الله تعالی دې دا زموږ خپل کور دی خپل ځای دی. دا مسلو باندې خلک ماړه دي. تاسو ته په خپله علما خدای درکړي دي. دا زمونږ هغه مسلې دي دا دی چې تاسو ته څه وایي دا زمونږ هغه مسلې دي. الله تعالی دې دا سلسله زمونږ او جاري او ساري وساتي. ستاسو مخکې ما د قرآن مجید یو آیات تلاوت کړ او یو 2 حدیثه مې درته روایت کړ. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. پتا کی سر راغ تاسو ته نور الانوار ونبی المختار محمد رسول الله علیه السلام تاسو ته راغ. ا د چا د طرف نه؟ من الله د الله ذوالجلال. الله ذوالجلال رسول کو من المرسلین انک لمن المرسلین. دا د مرسلانو نه وګرځو دا رحمت وګڼئ دا در باندې الله احسان وکړو. وکتاب مبین او کتاب واضحه کوونکی په میاز د حق او د باطل کې. وکتاب مبین او کتاب واضح پس کی په اعجاز کې څوک مقابله نشي کولی. د قرآن مقابله اس څوک نشي کولی. فلیأتوا بحدیث مثله. هغه نور خبرې خو پرېږده چې ټول قرآن غوندې قرآن جوړ کوي. 10 سورتونه غوندې سورتونه جوړ کوي د یو سورت غوندې
فلیاتوا بحدیث مثله د قرآن د یوې خبرې غونتې خبره خو دې دی راړي داسې کتاب الله تعالی درکړ ستاسو مخکې ما د یو سالک شعر لسته دی قرآن بخوا بصورت ومانا کے مثل او نادید ہے چ دیدہ نشنید ہے چ گوش قل والا قرآن الفاظ ہوایا ومانا او مانای قل والا نادید ہے چ دیدہ دا سے خط با استرگنی لیدلے دا قرآن غنی خط دا بسترگنی لیدلے نشنید ہے چ گوش غوگونو با دا سے خبر نی اوریدی قرآن کې داسې خبرې دي چې هغه نه سترګو لیدلې دي او نه غوږونو اورېدلې دي درې د پاسه 100 کتابونه په دې سره منسوخ شو درې د پاسه 100 کتابونه په قرآن باندې منسوخ شو داسې کتاب الله راولېږه او داسې رحمت للعالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی راولېږه محترمو زمونږه دا علماء وی چې قرآن او حدیث عبارت النص اشارت النص اقتضاء النص دلالت النص دا سلور خسی تقسیم کی خاص عام دا دانلا یو پکی دا دی عبارت النص نو پا عبارت النص سره د رسول پاک دا ثابت د قرآن نا یتلو علیہم آیاته دا دی قاری صاحب چې تاسو ته د الف با تاسانا تر والناس پورې د قرآن الفاظ ویلی دي د استاد محمد رسول الله علیه السلام ما پلانای مدرسه کې سبق ویلې ما پلانی استاد سره د دا سند متصل لچاته محمد رسول الله علیه السلام ته په دې تلاوت کې یتلو علیہم آیاته ویعلم او ویزکی کله مخکې شي کله رستو شي نو حاصل د دواړو دا دی چې علم بکې د پاره د عمل علم بکې د دې د پاره چې د په دې عمل کو الله تعالی دې په زمونږ عمل نصیب کی نو تزکیه کله مخکې شي علم د پاره د تزکیه د نفس چې نفس په پاک ساتي الرحمن علم القرآن خلق الانسان منها څنګه دی خلق الانسان علمه البیان نو خلق ته انسان پیدایش ته انسانی پس دقه د قرآن باندې مخکې که معنا دا ده چې دا انسان پیدا ده د پاره د زده کړې د قرآن دی د قرآن د پاره د خلقت شوی دی دی د قرآن د پاره دی پیدا شوی دی الله تعالی دې موږ او تاسو د قرآن طالبان او عالمان کی نو په عبارت النص سره دا خبره ثابته شوه چې تلاوت د قرآن موږ ته چا ښولی دی لکه محمد رسول الله علیه السلام مانا او تفسیر را ته چا خول دی لکه محمد رسول الله علیه السلام دا حکمت چې دا سنت رسول دی دا مونږ ته چا خول دی محمد رسول الله علیه السلام دا تزکیه د نفوس دا حضرت صاحب دی عبدالمالک صاحب دی او دی چې دا مراقبی کوي دا ختمونه کوي د دې استاد د مونږ څوک ته ویل کا محمد رسول الله علیه السلام نو خبره ده د دې پورې کوم ماته ګورئ د یتلو علیہم تعلی محمد رسول اللہ شو تلاوت چا خود محمد رسول اللہ علیہ السلام علیہم طالبانی سوکو صحابہ نو چې قاری صاحب تلاوت خی او طالبان ولا پکار دی چې طالبان شي دی له بځای پکاري کنه دای نو مدرسه وسره ثابت شو او دای بدیل وخت ورکای کنه نو زمان چې دی دا زمانہ او دا عمر په مشغوله که په د قرآن په د خدمت کې نو دی له دارو پکار دی دی له کپڑا پکار دا دی له جامه پکار دا دی له خوراک پکار دی دی له پیزار پکار دی د مولایانو چې کوم ملمانه راځي دا ټول کارونه نو دا پتا سو باندې فرض شو دا صرف د مولا د ځان صفت نه کوي چې د قرآن خیم دا قرآن چې ته نو دا به دا نور خلق خدمت کوي بالن براړي سپلای براړي پیزار براړي دا نه چې صرف تر ماسونه ځان له خرڅي په سودې ته دې کې به د مولا عیسی کې تا نه به خدای د دې تپوس کوي دا قرآن باندې ثابت دي نو څه پکار دي ځای ورکول ثابت شو جماعت ولا پکار دی اسه ولا پکار دی دا طالب ولا پکار دی ا د طالب سره څه پکار دی لکه
خوراک سکاک ته چې کومه کمایي کې دکانداری کې زمینداره کې نور چې کوم خدمت کې کمایي د دنیا په دې کې تا سره د ملا حصه ده او چې اوسې ور نه کې نو بیا به په محشر کې ګورو بیا زه دای تمام هم دا عوام چې زمونږ څومره قرضداري دي که نه د دې ملایانو دای به د ملا نه ځان خلاص نه کړي اوس خو ملا زمونږ یو مولوي صاحب و نو هغه وی تاسو زما په یو مسله ډېر ښه عمل کړی وی کومه مسله وی دا مسله چې زه رالم او تاسو ته ما وی چې ماله مسر مه راکوئ چې ماله څه مه راکوئ نو دا مسله تاسو ډېره ښه منلې ده نو یتلو علیهم آیاته ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم دې کې مدرسه راله په دې کې جماعت راغې په دې کې په تاسو باندې خدمت دا لازم شو او طالب ولا پکار دی طالب به هم طالبي او دی به هم ملا به د دنیا کار به کوي هلکه ته چې کوم کار دې زده کړی دی په دې کار کې ته یا اسانه خبره څه بخلم دا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین وکلوا من رزقه څنګه چې د الله وجود مني دا الله یووالی مني الله خالق او مالک مني دا خبره به اعتقاد کلک کې دا تصدیق وکړي چې رزق څوک ورکوي الله وکلوا من رزقه وکلوا من خورئ د رزق د الله تعالی د مور په خېټه کې الله رازق و د مور په جولای کې الله رازق دی بیا چې غاښ دې پرېوتله او چوچوړ شی شوې بیا هم دله ډوډۍ درکوي او دا په دې ځوانۍ کې ته اټلي پورې تر کومه پورې اوس غلې د دې نوړای پسې هغه دې هم خوړه او دغه بوډاوالي کې هم خورې ته د خدای رادیکیت نه مني په سودي دا زمونږ دا بادشاهي چې چلیږم دا زه 7 بجې ځان را رسوم وله ما ځان را رسولی د دی د مورۍ صاحب د جومات نه خلک جمع نه راوځي چې ما بیا چای څکلي بعضې سړی وایي چای ما چای یار د پښمنۍ کوم زه خو لکه ستا په شان یم چې سهار وختي 10 بجې پاسم په سپمو کې بیا توده لوټ راچو زه خو پښمني کوم یار ته په سودي پخوا نه دا بچي ما سره ناست دي د دی میندو موږ دپاره پښمني کړي دي اکوړي کې طالبان پوه نو چې دی دلته پاتې کېږي او کزي راځي شیخ صاحب رحمت الله علیه د بامخیلو یو بس و د هغه 2 کسو په سیټ باندې به موږ دواړه ناستو او د لوړې به وي تیارې به وي 1.5 غنټه به موږ د ټلای نه مخکې سبق وي اکه کار نه ما اوسم ادا به تر مرګه پورې دا ماله بل کار نه راځي څوک څه شي څوک څه شي ځان نه څه شی جوړی هسې نه جوړېږي شی هم اکه شی دی خو هسې ځان کړی الله تعالی دې موږ او تاسو په دې خپل منصب خوشحاله کړي نو تاسو ته ما څه وویل چې عبارت النص سره دا خبره ثابته شو چې به قرآن ښیي وسره دا خبره ثابته شو چې طالب ولا پکار دی دا خبره وسره ثابته شو چې ځای به ورکې که نه مدینه منوره مرکز چې که نه نو 2 غذاګانې بیا د هغې نه پس وشوې که نه 28 کې رسول پاک په خپله حاضر و دا مابقیه رسول پاک سرایا وفدونه لیږلي وو نو دا ټولې خبرې دا د قرآن نه ثابتې دي بعضې سړی وایي دا مدرسې پکې کوم ځای نه رالې مدرسه د قرآن نه ثابته ده ادازي مولا دا ګټم ستا به سود راشي خو چې په سلګو شي نو بیا به ته ارمان کې بیا به دې سودا وځي خو بیا به فاصدق واکم من الصالحین سم به شي خو بیا به میدان تلی قد جاءکم من الله پتا کی سر راغی تاسو د طرفه د الله تعالی نه نور الانوار محمد رسول الله علیه السلام و کتاب مبین او کتاب واضح کون کے پمیت د حق او د باطل کی مبین سده لکا ظاهر د په اعجاز کی اچھای مقابله ونکا اچھا د قرآن غنتی یو خبر امرانر فلیأتو بحدیث مثله سوک پاغ فسیخانو بلیغانو او پا شغراو کی پانسی دی چکی ندبا د قرآن غنی یو خبر حکم یو خبر اونکا یو صفر شو بس او دغمی حدیث مستاس مخ کے روایت کا من بلغه القرآن فکأنما رأى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وفي رواية فقد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم چاہتا چی قرآن ارسید کلمہ دا من عامدہ زنانوی ناری نوی گبنی رے دے طول دا خدای بندگان دی دا سے شوالکا چی دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام او بل روایت فقد رأى فتحقیق سر اولید دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بل حدیث میں رتویر بیاد اللہ یو وظیفہ درکونا
من هداه للاسلام هغه چاته چې الله تعالی اسلام نصیب کو الله دې موږ په ایمان باندې مضبوط کی وهدا وعلمه القرآن او الله تعالی ول علم د قرآن ورک هدایت و تعالی نصیب کړي اسلام مؤمن شو پس ته مؤمن نه الله ول قرآن ورک ثم شکل فاقتا بیا وای دوګه موګه مخلی واده نیولی دا خلخو به یو په خارو باندې ډکیږي او ستا خلخو ډکه نشوه پخوا ما په خپله په انګار کې د جوارو ډوډۍ توده کړې د هغه مې چای سره خوړلې ده د مشرانو به ورته دیسي کیک وي اوس سرې پراټې خوري تلیدلې اچه به خورم د خدای راضیکیت نه مني ورپسې دا لکه بیا دې شکایت کوي د فاقې نه چې زه اوږې ما کتب الفقر بین عینیه اوبه لیکلی شي فقر په میاز د دواړو سترګو د ده کې تر قیامته پورې الی یوم یلقا الله تعالی دې موږ ته ایمان او قرآن ناکي الله دې موږ په دې باندې غنیان کی که سره د دې نه وای چې زه فقیر یم ما ته چې څوک پیسې راکوي دا اوس د حاجي صاحب د دې ګاډي خدمت کوي دا سپاري راته څه پاتې وي دی ماله چې پیسې راکوي زه ورته وایم حاجي صاحب ما سره خو پیسې ګوره ډېر شی دي هر جیب کې پیسې دي ما ته پته نشته چې څومره دي هسې نه چې لاره کې راته کښېنئ نو هغه ما ته وایي زه پې خپلې ډېر وم چې تا له درکم ما ته وي خدای دومره راکړي که نه دا اوس دا د دې رکشې دا خدمت یې کړی دی دومره پیسې خلکو ورکړې هغه ما ته پکې هم کله کله راکړي حاجي صاحب راولي حاجي صاحب راولي دا دغه چې دي دا هسې دنیادار چې دا هسې پاتې شو یعنې د دنیا پیسې به یې زما په سر جمع کړې وي ښه شو هغې مال راکړي که دی وی نو دی مال نه راکولي نو دا الله تعالی دې موږ په ایمان او په قرآن باندې غنیان کړي سبح اسم ربک الاعلی دا صورت چې کله نازل شو نو رسول علیه الصلاة والسلام جبریل امین ته ووی و جبریل امینا ما ته خو ثواب د دې ووایه سبحان ربی الاعلی فی الصلاة او فی غیر صلاة د دې ثواب خو راته ووایه جبریل علیه الصلاة والسلام ورته ووی چې من قال سبحان ربی الاعلی مؤمن او مؤمنة فی صلاة او فی غیر صلاة چا چې سبحان ربی الاعلی وی که مؤمن سړی که مؤمنه ښځه په مونځ کې او که د مونځ نه بهر نو الله به وله د دې دومره بدله ورکي چې دا اسمانونه او ځمکې او د دې ځمکې دا غرونه او غرش دا به وله الله ذوالجلال دومره جوسا په کفت په چاپړي د نیکو کې واچوي دومره اجر به الله ورکړي په یو ځل سبحان ربی الاعلی که په مانځه کې او که بې د مانځه وزاره میکائیل علیه السلام او د دې ذاکر ته چې سبحان ربی الاعلی ووایي د دې ذاکر ته به میکائیل علیه السلام د ده ملاقات له راځي حضرت میکائیل علیه السلام چې دا وریځې دا بادونه دا بارانونه دا د هغه په حکومت کې دي نو هغه د ده ملاقات له راځي چې کله ورځ د محشر شي نو نورو خلکو ته به قبر سره اوښې ولاړي داسې اوښې چې نه سترګو لیدلي دي نه غوږونو د هغې صفت اورېدلی دی نو هغه به په اوښانو سواري مؤمنان او دا کس چې دی چې دا سبحان ربی الاعلی ذکر یې کړی دی دلته به میکائیل علیه السلام وایي ارکب علی جناحی زما په وزرو باندې راسور شه دی به په خپلو وزرو باندې واخلي میدان محشر ته به بوزي عدالت الهی ته الله ذوالجلال ته میکائیل علیه السلام وایي یا رب شفعنی فیه اے ربه زما شفاعت په حق د ده کې قبول کړي نو الله ذوالجلال به ورته وایي یا میکائیل اذهب به الى الجنه بوده دې جنت ته دې جنت ته بوده وایه که نه موږ دا سبحان ربی دا خبره مې د دې پورې کوله چې دی صرف په سجده کې وایي سبحان ربی الاعلی تاسو بې د سجدې نه ویلی چې در وایه که نه په ایمان یې وایه که نه کلک وایه څوک خود نیسي نه ته مارش الله خو نه ده نه کرونا ده وایه که نه نو سبحان ربی الاعلی که په مانځه کې که بې د مانځه نه که نارینه او که زنانه دا دومره غټه بدلی دی یو سل ځله به څوک وایي دا دې لاس اوچت دی سبحان ما سره ووایه چې زه هم پیر شم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی
الله دې په ما او تاسو ټولو ته د ذکر توفیق راکړي. اوس مولوي صاحب راغی او د مدرس سړي خو هغه د پښتو خبره چې ټوټي ماتي او دا دې له خو ښه جوشي سړی په کار هغه جوش زمونږ نشته ادې هم اوس راغی زه ته ودرېږې بس دی راځه مولوي صاحب څنګه چل لار کوه که نه لار